دا په لوګر ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا جوړ شوی نندارتون دی او نن د اطلاعات او کلتور رئیس د لوګر ځینو سیمه مسؤلینو او د کتاب پلورنځیو خاوندانو له لوري پرانیستل شو. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او دینی کتابونه د مینوالو نندارې ته وړاندې شول او ګڼ شمېر دلته د خپلې خوښې د کتابونو لیدلو او پیرلو ته راغلي وو. د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس وایي له دې نندارتون څخه موخه د ځوانانو په منځ کې د کتاب او مطالعې دود عامول او دې کلتور ته پرمختګ ورکول دي. د همدارا ځوانان مطالعې ته راوبلل او زیاته کړه چې باید اوسنی نسل له خپلو دیني او افغاني ارزښتونو ځانونه خبر کړي. دا کتابتون چې نن دلته دایر شوی ده په دې کې د لوګر د اطلاعات کلتور ریاست د جامع کتابونه دي او دغسې کوم خصوصي کتاب پلورنځي چې په لوګر ولایت کې وجود لري دوی خپل کتابونه راوړي دي. لله الحمد اسلامي ایمان پر راتګ سره مطالعې دپاره زیات کار شوی ده او د هغې وجه ده او تاثیر ده چې دلته یو علمي حرکت منځته راغلی ده. موږ همیشه ځوانان ګورو مطالعه کوو دغسې مکتب او د پوهنتون محصلین چې د کتاب وینو مطالعه کوي. په نن عصر کې که موږ په عصري علومو کې ګورو که په دنیوي علومو کې دي که په عصري علومو او دیني علومو کې دي که څه رقم علوم موږ ګورو دغه ټولو علومو کې دغه ترقي سبب هغه کتاب ده. که کتاب نه وي موږ په هیڅ قسمه په هیڅ ځای او په هیڅ لاره کې موږ ترقي نشو کولی. د نندارتون مینوال هم دا ډول نندارتونونه د ځان او ځوانانو لپاره مهم ګڼي او پر دوام یې ټینګار کوي. کتاب خو په ټولنه کې د انسان په ژوند کې یو له هغو شیانو څخه ده چې انسان ته لارښود ده او انسان ته د ژوند تګلاره ښیي. بلکل موږ هم په دغه نندارتون کې نن ګډون وکړو او خوښ یو چې له خپلو لوګري ولس سره په دغه نندارتون کې ګډون کړو. ما در اینجا در نمایشگاهی که امروز از طرف رئیس به اطلاعات فرهنگ برگزار شده دیگه کتابای برای خصوصا برای متعلمین، محصلین، جوانان و کتابای ذهنیت سازی، کتابای ادبی، کتابای مطالعه برایشان ما در اینجا آورده ایم. دا یادونې وړ ده چې په دې نندارتون کې د کتاب پلورنځیو مسؤلینو پر مینوالو کتابونه په 20% کمښت وپلورل.